یو وخت داسې و چې د عیسی مسیح د خدمت په دوران کې ډیر زیات خلک هغه پسې روانو، خو عیسی مسیح ته معلومه وه چې په کومه لار روان دی، نو دا به هغه سولې ته بوځي او هغه فکرمندو، ځکه چې هغه خلکو کې ډیرو ته دا نه وه معلومه چې هغه په کومه لار روان دي، نو د دوی قیمت به څه وي؟ عیسی مسیح غوښتل چې خلک په دې باندې پوه شي چې هغه پسې د تلو فیصله کول آسان نه دي، نو ځکه ورته هغه د یو بادشاه په هکله وویل. دا بادشاه ډېر طاقتور نه او نه یې بادشاهي دومره لویه وه، خو بیا هم دا محفوظه ښکارېده. او کله چې سهار نور راوخته نو نه بادشاه ته پته وه او نه وزیرانو ته او نه نورو درباریانو ته چې په راتلونکو یو څو ګنټو کې به هر څه بدل شي. د نور کله په شان د سرحد نه ګشت کوونکي راغلل او د بادشاه وزیرانو له یو خراب خبر راوړم، د خفګان خبر. پوجیان لیدلی دي د بل وطن پوجیان، خو پوره معلومات راته نشته. خو بیا هم یوه خبره څرګنده وه چې د بل وطن فوجیان بادشاهۍ ته داخل شوي دي. نو سوال دا ده چې دا څومره خطرناک کیدی شي؟ بادشاه له پخپله د دې فیصله کول دي. کم سړي چې دا خبر راوړه نو د هغه نه ډېر په احتیاط سره تپوسونه کول پکار وو، ځکه چې دا ټول معلومات ډېر ضروري وو. دا سرحد ته داخل شوي فوجیان څوک دي او دوی څومره دي؟ دا دروغ دی که رښتیا؟ تا څه لیدلي دي؟ ډېر زر د دې پته ولګېده. دا ډېره د خطرې خبره وه. یو بل بادشاه چې ډېر لوی او طاقتور و، هغه په دې وطن باندې قبضه کول غوښتل. نو اوس هغه د خپل فوج سره را روان و او دا بادشاه یرې واغسته. خو دا بادشاه ډېر هوښیار و. هغه ته پته وه چې د هغه بادشاهي یوازې قایمه نشي پاتې کېدی، نو هغه به طاقتور بادشاه سره په یو څو شرطونو سوله وکړي او یا به همیشه هغه سره جنګیږي. د بادشاه وزیرانو خپلې مشورې ورکړې، خو آخري فیصله به د بادشاه منلې کېږي او په کار دی چې هغه زر څه فیصله وکړي. خو اول هغه له نور معلومات حاصلول پکار دي. پکار دی چې استازي زر سرحد ته واپس لاړ شي. دا سړي د بادشاه ډېر خاص کسانو او هغوی ته وویل شول چې څه به کوي. هغې له ډېر زر په بدله لار باندې تلل پکار دي. نو ګشت کوونکو له دا زده کول پکار دي چې څه به کوي. هغې له د دشمن نه بچ کېدل پکار و چې هغې د دشمن په لاس کې ګېرېدو نه ځان بچ وساتي، ځکه چې هغوی د جنګ خواهشمند نه وو. بس هغوی صرف معلومات غوښتل چې حمله کوونکي د سرحد نه څومره مخکې راغلي دي او په کوم طرف را روان دي. آیا د دشمن فوج صرف د یو علاقې په طرف را روان دی یا هغوی خواره واره دي؟ که چېرې هغوی د سرحد نه په مختلفو ځایونو باندې حمله کوي نو بیا د هغوی تعداد معلومول ګران دي. تر څو چې دا معلومات نه وي نو جنګ له تلل بې فایدې دي. صرف دا کافي نه و چې دا معلومات صحیح وي، بلکې څومره چې ممکن وي نو پوره معلومات پکار دي. بادشاه له دا پیژندل پکار و چې د هغې فوج تعداد څومره دی او په کوم طرف را روان دي. د دشمن فوج معلومول ګران نه و، هغوی هر طرف ته ښکارېدل. بادشاه تیار ناستو او د ګشت کوونکو انتظار یې کولو. په دې دوران کې هغه ته نه وه معلومه چې څه وکړي، جنګ وکړي یا خپل ځان حواله کړي. هغه نه پوهېده چې څه وکړي. صرف تکړه جوړېدل کافي نه و او هغه له هوښیارتیا نه کار اخیستل پکار او د څه فیصلې کولو نه ورله مخکې سوچ کول پکار و. او دا د هغه په ژوند کې د ټولو نه خاص فیصله وه، نو هغه له ضرور صحیح فیصله کول پکار و. نو باچا د ټولې کیسې نه خبر شو او دا د هغه د سوچ نه هم زیاته خرابه خبره وه، ځکه چې د هغه په بادشاهۍ کې صرف 10,000 فوجیان او د دشمن د فوج شمیر 60,000 و. نو که هغه د جنگ فیصله کوله نو شکست به یې خوړه او دشمن به په دې ځمکه قبضه کړې وه او د هغه بادشاهي به ختمه شوې وه. نو هغه فیصله وکړه چې خپل ځان هغې ته حواله کړي. نو اوس یو سوال پیدا کېږي، هغه له څومره وخت کې داسې کول پکار و؟ ولې هغه له دومره انتظار پکار و چې د دشمن فوج ښار ته راشي، یا هغه له پکار و چې هغې سره د ملاوېدو دپاره لاړ شي؟
نو کله چې لا د دشمن فوج سرحد سره و هغه غش کوونکي ورولېږل خو په خپله په ښار کې و یوه خبره څرګنده وه د بادشاهۍ او د بادشاه راتلونکي وخت د بل چا په لاسونو کې و نو هم دغه شان عیسی مسیح وویل هر هغه څوک چې زما دپاره خپل هر څه نه پرېږدي نو هغه زما مرید کېدی نشي. نو آیا هغوی د داسې کولو دپاره تیار وو؟ آیا هغوی د دې په باره کې سوچ کړی و؟ نو دا د فیصلې کولو وخت و. مونږ هم په دې کیسه کې د بادشاه په شان یو. مونږ غواړو چې هر څه په خپله طریقه وکړو او خپل ځانونه خوشحاله کړو. خو کله چې مونږ سوچ کوو چې هر څه قسمت باندې دي نو دا مونږ د عیسی مسیح د تعلیم نه انکار کوو. عیسی علیه السلام په مونږ باندې حکمرانی کوي نو دا اوس زمونږ خوښه ده چې څنګه جواب ورکو. کله چې مونږ دا هغه منصوبه په خپل ژوند کې قبلوو نو د دې دپاره به قیمت ورکوو او کله کله دا قیمت ډېر زیات هم کېدی شي. خدا هم رښتیا دی چې د انکار کولو قیمت مالک عیسی مسیح ته د انکار کولو قیمت دا دی چې مونږ به هر څه بیلو. نو دا کیسه زمونږ دپاره سبق دی او مونږ له خامخا د دې دپاره سوچ کول پکار دی. مونږ سره صرف یو لار ده او مونږ له په هغې لار تلل پکار دی. که ستاسو خوښه وي نو په خپله دا مثال ولولئ. دا د لوکا په کتاب کې دی او صرف یو څو آیتونه دي. ګرانو اورېدونکو یقینا چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا مونږ سره رابطه کول غواړئ نو د پلی سټور نه زمونږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ